बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو پښتنو تاسو ته ځلې بیا په لرن انګلیش انفوشته کې په هراله او ستړي مشي وایم ملګرو په نننی کلاس کې به مونږه نن د بدن چې څومره ازادي د هغې نمونه به مونږ تاسو ته په انګلیسي کې زده کوو بسم الله کو شروعات به وکړو پهله فام تلې د لاس چې کوم تلې دې ته وایي په انګلیش کې فام نوز فوزه lips شونډې face مخ ears غوږونه heart زړه finger ګوته د لاس یا د خپو ګوتې ته finger وایي foot خپا brain دماغ hand لاس hair ویښته په بدن چې څومره ویښته وي هغې ټولو ته hair وایي nail نوکان chin زنه nose فوزه forehead تندی arm څنګل لاس څنګل ته په انګلیش کې وی arm eyes سترګې stomach معده lungs پھپړې پړپوس چې ته موږ په پښتو کې وی هغې ته په انګلیسي کې lungs وی chest سینه abdomen هیټه په chest او abdomen کې فرق دا دی چې chest برنۍ سي ته وی کوم ځای کې چې پوښته او abdomen هیټه لاندې هیټې ته وی abdomen neck سټ skull کوفړی skin چمړه bone هډوکي meat غوښه cartilage کرچې په بدن کې چې کوم اکرچې شانتي اوس په دې پوز او غوږونو کې چې کوم دا د هډوکي پرنګي شی دې ته وایي cartilage په پښتو کې ته موږ کرچې وایي liver اینا pancreas تریخې ته په انګلیسي کې وایي pancreas throat مرۍ ته په انګلیش کې وایي throat ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د پارټس آف باډي وښودو یعنې د بدن چې څومره اعضا وو هغه هم تاسو ته وښودو امید کوم چې کلاس به ستاسو خوښ شوی تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې خوښې کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه په بل کلاس کې به انشاءالله ملاویږو